د نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر پام وکړئ څو مو خبرونو ته د اقیانیان د خوی د ورګاډي پټلۍ 15 سلنه چارې بشپړې شوې د افغانستان د ورګاډو پټلۍ د راوای د اقیانیان د خوی د ورګاډي پټلۍ تر 15 سلنه ډېرې چارې بشپړې شوې او ژر به ګټه اخیستلو ته چمتو شي د ادارې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي دا پټلۍ 10 کیلومتره اوږده ده او ټاکل شوې د راتلونکي کال لومړیو میاشتو کې رسماً پرانیستل شي د دې پټلۍ د رغولو چارې چې افغانستان له ترکمنستان سره تړي د روان زېږدیز کال په لومړیو کې پیل شوې وې د افغانستان د اورګاډو پټلۍ دایرې د اړیکو مسؤل محمد فرهنګ BBC ته ویل پر دې پټلۍ 20 میلیونه ډالر بودیجه لګول کیږي چې د دوی ادارې برابر کړي او رغنیزې چارې د ترکمنستان د صنایعو او اړیکو وزارت پر غاړه لري بل خوا ملګري ملتونو د 4000 ټولګیو په حلولو کې د افغان دولت او طالبانو ژمنه ترلاسه کړې د افغانستان پوهنې وزارت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کلیوالي ټولګیو په حلولو په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو د هوکړې له جزئیاتو ناخبري ښودلې خو ویلي دي دوی له ملګرو ملتونو سره ورته یوه ژمنتیا لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون BBC ته ویل چې له نږدې لاسو میاشتو خبرو تر وروسته له طالبانو سره د دوی په سیمو کې د ښوونې بهیر په پیلولو هوکړې ته رسیدلې دي یونیسف وایي تعلیم د ماشومانو حق دی او د 4000 ټولګیو په ډیرولو به تر 140,000 ماشومان جونې او هلکان تر برخمن شي دغه اداره زیاتوي له طالبانو سره په خپله هوکړه کې د افغان دولت ملاتړ له ځان سره لري او د پوهنې وزارت درسي نصاب به تدریس کیږي چاپریال ساتنې اداره وایي هغه فابریکې تړو چې معیاري سون توکي نه کاروي د چاپریال ساتنې ملي ادارې د هغو فابریکو د تړلو ګواښ کړی چې معیاري سون توکي نه کاروي او بیا یې فلټرونه نه دي نصب کړي د دغې ادارې د چارواکو په وینا کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ به د تیر ژمي په څېر دغو کسانو او ادارو پر ضد چې چاپریال ته زیان رسوي قانوني چلند وکړي د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې د ټولو ولایتونو د والیانو لپاره د وایاند بستونه لغوه شوي او نور به والیان ویاندویان ونه لري د نیوز پری چینل لیدونکو دا ولاند مهم خبرونه چې مو اوریدل تر بیا کې چارې ممال